چې د بیرام سي ډبلینګ ونه کوي یو کیسه کې مړه ولای دا زموږ یو کار باندې هر رسم سایبورګ سره ساده‌لا میتراش خپه کې خوشاله خپه کې خوشاله روغلې کنه دا غادي دا ټول چکر دا کاناډایي ګاډي دی مړه دا کاناډایي دا ودا درانه خو دا خو هر یو ما په دې ټلیفون کوته زما په شونډو کې سندرې حسینه غږیږي زما په زړه کې غږېدل لکه رباب جانان رباب جانان زما ژوندون زما سپرلی زما ګلاب جانان ګلاب جانان د هر څه نه مخکې تاسې ننګرهار ته چې راغلی سئ د ننګرهار دغه خلک څه احساس څنګه وکړي چې تاسې راغلی سئ او ننګرهار در باندې څنګه خوږ ولګېده که نه ما خو نن زما یو دوه درې انټرویو نور هم وشو دا یوه خبره پکې کوم چې څنګه زه جلالاباد ته انټر شوم داخل شوم زه ډېر زیات خوشحاله شوم او لکه ډېر وخت چې یو سړی د خپل کلي نه روکي او خپل کور ته واپس راشي نو ما ته هغه شان محسوسېږي زه ډېره زیاته خوشحالي محسوسوم څنګه دي دلته د مینوال بابوجي پکې ما پکې راولي دا نور هم پکې راولي دا خلک وده دي که ویل دي بابوجي وده نه دا شناخت مې هم کافي څوک مې بې حد پېژني ټوله دنیا مې په خپل نوم او په خپل قد پېژني چې دا زما لپاره ډېر د عزت خبره ده چې د یو څو کسو په مخ کې افغانستان په پاکه خاوره په جلالاباد کې تاسو ته مخاطب شوم او یو څو خبرو مو کم راکړه ډېره ډېره مننه که څه هم افغانستان ته زموږ راتګ نن خبر نه ده د مودو راسې راځو یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او په یو داسې موضوع راغونډېږو چې هغه د موسیقۍ په اړه یو سیمینار دی لر بر پښتانه پکې راغونډ شوي دي